اتم، له خپله ځانه د ځان په اړه پوښتنې وکړئ. دا ډیره اسانه ده چې ځان د ځان سره تحلیل کړئ او د نورو خلکو له ښکاره انتقاد څخه هم ځان وژغورئ. له ځانه وپوښتئ په ما کې کومې کمۍ شته چې له نورو څخه یې کم راوستی یم. څنګه کولی سم خپل هدف ته ورسم؟ څنګه کولی سم په خپل قول عمل وکړم؟ څنګه کولی سم د خپل فکر او عمل ترمنځ انډول رامنځته کړم؟ کوم فکرونه چې درته پیدا کیږي هغه ولیکئ. پرېږدئ چې بېلابېل فکرونه ستاسې ذهن ته راشي. نوښتګر واوسئ او د حل په لارو پسې وګرځئ. د ژوند د بدلون امکان سته، نورو دا کار کړی.